السلام علیکم ګرانه پښتون ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانه ملګرو، دا ویډیو زه په دغه رقم جوړوم، نوره سمه ښایسته نه څه جوړولی په دغه ټایم باندې، ولې زه لږ چیرې مصروفه یم. نو انشاءالله هغه څه رقم چې نورې ویډیو وي هغه رقم ویډیو به مو تاسو ته انشاءالله په راتلونکي وخت کې زر جوړې کړم. نو ګرانه ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم تاسو څرنګه خپل موبایل کنیکټ کړئ له کمپیوټر له ټي وي سره. صحیح نه؟ یعنې تاسو چې کوم ایل سی ډي ده، کوم ایل ای ډي ده، هغه سمارټ ایل ای ډي که کومه وه د تاسو سره ایل سی ډي سمارټ، دا خبره بیا وایي سمارټ ایل سی ډي، نو هغه سره موږ خپل موبایل کنیکټ کولی سو. دا ماته یو ملګري میسج را لیږلی و چې څرنګه زه خپل موبایل هغه موبایل عکس هم را لیږلی، ما سره دا موبایل او کمپیوټر د ایل سی ډي عکس هم را لیږلی و، دا ایل سی ډي ده را سره څرنګه یې زه کنیکټ کړم. نو ما دا ویډیو کې داسې نور خلک هم خوښه سي او جوړه یې کړي او غواړي چې مثال داسې کار وکړي. نو په دغه ویډیو کې ما دغه درښولي چې څرنګه موږ خپل موبایل کنیکټ کړو له ایل سی ډي سره، له ایل ای ډي سره. نو ګرانه ملګرو، کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړی نه چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه. راځئ چې ویډیو شروع. ګرانه ملګرو، دا تاسو وینئ دا ټي وي چالو ده. صحیح ده؟ نو دلته به زه تاسو دوه کوم چې څرنګه په دغه کې موږ خپل دغه سره خپل موبایل کنیکټ کړو. صحیح ده؟ نو دغه تاسو ریموټ وینئ، ریموټ به تاسو کتلی وي، دغه ریموټ ده. صحیح ده؟ نو دلته ډېر بټنونه دي، زه به تاسو دا یو بټن در وښیم کوم چې دغه ده هوم بټن، براوزر بټن تاسو ته اوس هم نه ښکارېږي. صحیح ده؟ دلته لیکلي دي دا بټنونه دي. صحیح ده؟ هوم براوزر او ایگزیټ دی. صحیح ده؟ لیکلي دي براوزر ایگزیټ سیټ مینیو سورس. نو دلته به تاسو کلیک کړئ دا هوم باندې. صحیح ده؟ په هوم باندې چې کلیک کړئ دا رقم اپشن راځي. صحیح ده؟ دا په ټولو ټي ویګانو کې نه راځي، په ټولو ایل سی ډیو کې نه راځي، دا په یوغو کې راځي کوم چې سمارټ وي. صحیح ده؟ او تاسو ته به معلوم وي هر ایل سی ډي چې کومه ایل ای ډي هغه سمارټ نه وي. صحیح ده؟ دغه کوم ایل سی ډي چې ده د ایل ای ډي دا سمارټ ده. صحیح ده؟ دغه اوس څرنګه موږ خپل موبایل کنیکټ کړو، دغه باید تاسو ولاړ شئ په څنګ باندې بټن ووهئ، بیا به په څنګ ووهئ، بیا به داسې ووهئ، د هغه به دلته راځي سیټینګ اپشن. صحیح ده؟ په سیټینګ به کلیک کړئ، سیټینګ چې کله کلیک کړئ او اوکې کړئ په ریموټ باندې. صحیح ده؟ دلته لیکلي دی یو اپشن وایرلیس ډسپلی، تاسو به وینئ وایرلیس ډسپلی اپشن ده، دا کوم باندې چې بټن ولاړ ده دغه باندې به تاسو کلیک کړئ او دغه اکویپمنټ سمارټ ټي وي کوم اپشن دا به اون کړئ. صحیح ده؟ دلته به اوکې کړئ او دا اپشن کوم ده دا اون شو. صحیح ده؟ دا دومره کار چې و دغه ده زموږ په ایل سی ډي کې، په ایل ای ډي کې. صحیح ده؟ دغه بعد زموږ کار ده، هغه کار به زه تاسو ته په موبایل کې در وښیم چې موږ په موبایل کې کوم کار کولا بیا اوس هغه کار کوم ده چې موږ په موبایل کې وکړو. صحیح ده؟ ګرانو ملګرو، دلته چې موبایل تاسو راسئ، موبایل ته به ولاړ شئ سیټینګ ته، او په سیټینګ کې به دلته لیکلی وي ادر وایرلیس کنیکشن، په دغه باندې به کلیک کړئ او له دغه مخکې به اول تاسو خپل وای فای چې کومه ده هغه به خلاص کړئ. صحیح ده؟ وای فای به تاسو خلاص کړئ، بیا به ادر وایرلیس کنیکشن ته ولاړ شئ او دلته لیکلي ملټي سکرین انټریکشن، دا تاسو وینئ ملټي سکرین انټریکشن لیکلی په دا به اون کړئ. صحیح ده؟ او دلته تاسو ته کوم نوم چې په ټي وي کې و هغه نوم یې دلته راواړو، سمارټ ټي وي اویلیبل، دا کتب لیکلي اویلیبل. صحیح ده؟ نو دا به تاسو کنیکټ کړئ او د تاسې کوم کنیکټینګ چې ده هغه به لږ وخت کې وسي، که نه وسو دلته به یې انفیر کوي، لا ډسکنیکټ به کوي، لا فورګیټ دس ډیوایس به کوي. نو یعنې به زه فورګیټ دس ډیوایس کړم، دغه بعد به خیر بیرته راسي او زه به په سمارټ ټي وي کنیکټ کړم او دلته به کنیکټینګ سي او د هغه بعد به کنیکټډ ولیکل. صحیح ده؟ اوس کنیکټ سو، زه اوس بیرته خپل موبایل کې در ښکاروم چې څرنګه ما کمپیوټر موبایل کوم ده هغه موبایل له ټي وي سره کنیکټ. صحیح ده؟ نو ګرانو ملګرو، ما دلته کوشش وکړو چې مثال تاسو ته برای راست در ښکاره کړم څرنګه ټي وي او په موبایل کې یو رقم سیسټم، یعنې کوم شی چې موږ په موبایل کې راواړو، کوم ګیم، کوم ویډیوز موږ په موبایل کې راواړو، هغه شی هغه ویډیو به په کوم ټي وي کې مراړوي. خو دلته د کوم سکرین ریکارډینګ کیږي هغه دغه نه خلک دا نه الاو کوي چې مثال تلې ویډیو هم کې په موبایل باندې او ستا سکرین هم ریکارډ کیږي، دغه د
په ډیو ریکارډر کې دا ریکارډر زه کوم استعمالوم دغه کې په دغه کې دا سیسټم نشته مثال چې سکرین هم ریکارډ کوي او هلته ویډیو هم په موبایل باندې کې نو له ما چې بل موبایل څخه ما به سم درښکاره کړی وای دا 2-3 عکسونه یې ما اخیستي دي هغه به ګورې مثال څرنګه په یوه موبایل باندې ما کیمره خالي پرې راتلای سي ویډیو نسي پرې راتلای نو ما 2-3 عکسونه اخیستي دي چې هغه ما له کمپیوټر په خپل ټي وي کې د ما خپل موبایل په راښکاروي او د ما په موبایل خپل ټي وي ښکارېږي صحیح ده نو په دغه رقم باندې او یو خبره واورئ چې دغه ال سی ډي چې کومه ده ال ای ډي دا سمارټ ال سی ډي ده صحیح ده په دغه کې تاسو انټرنیټ هم چلولی سئ او موبایل هم تړلی سئ او دا په هر ال سی ډي کار نه کوي نو دا ماته اوس ملګري رالیږلي وه څرنګه دغه سره کمنټ و هغه وکړو چې بولي کنیکټ کړو نو ما ویل مال چې هر څوک یې زده کړي نو په دغه طریقه سره ما تاسو دا ویډیو جوړه کړه صحیح ده ډېر ډېر مننه که ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ د الله په امان